قدرمنو لیدونکو دا د فراه ولایت شپږمه ناحیه ده. دلته نن د امام بخاري په نوم پارک کې د نیالګیو کرلو کمپاین پیل شو. د مسؤلینو په خبره چې په دې پارک کې د مالټو شاوخوا زر نیالګي کرل کیږي او ترڅنګ به په یو شل ورځني کمپاین کې چې تر حمله به دوام وکړي د فراه په مرکز او ولسوالیو کې لږ تر لږه 84,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي وکرل شي. نور حال به د مسؤلینو څخه واورو ځکه په دې اړه د فراه د اطلاعات او کلتور رئیس د محیط زیست رئیس او د ولایت مقام مرستیال غږېدلی دی. اتلس کسانو ته پاکه اکسیجن ورکوي. همدغه شان موږ تاسې هر افغان باید یو نیالګی کښېنوو. د هغه د اوبو او اهمیت لپاره یو کس خپل پر ځان باندې دا مسؤلیت وګڼو چې هغه ساتنه وکړو. همدغه شان دا یو نیکي ده چې موږ تاسې یو نیالګی کښېنوو، طبیعي هوا ځینې واخلو، طبیعي ساه ځینې واخلو. همدغه شان د باران کوم وخت چې نیالګي ډېر شي ورش سره هغه ډېر ښه ښکلا او طبیعت جوړوي. حفیظ صاحب که راته ووایاستې چې ستاسو دغه پروګرام دا تر مرکزه پورې مربوط دی او که ولسوالۍ پورې هم دی؟ د اوس لپاره خو همدغه پروګرام چې دی مرکزو کې شروع شوی دی. ولسوالیو کې هغه د ولسوالانو د طریقې څخه هغه ځانو ته نالان وي، هغه مراسم بیا هلته ولسوال صاحبان دا مراسم کوي. ډېر مسؤلیت چې دی د زراعت مربوط دی چې هغه 84,000 نیالګي لري چې هغه ویشل کېږي. همدغه شان ښاروالي چې مرکز مربوط ښاروالي ده، هغه کوم نالان چې دوی کښېنوي او اهمیت یې دوی ته سپارل شوی دی. او سره د دې د محیط زیست د نګاه څخه هم د دوی سره دغه همغږي شته. بیا د دې څخه ګټه چې اخیستل کېږي هغه مرغان ګټه ځینې اخلي او یا چارپایان ګټه ځینې اخلي او یا انسانان ګټه ځینې اخلي. دا د دپاره صدقه ده. موږ الحمدلله په اسلامي لحاظ باندې، په عقیدوي لحاظ باندې زموږ دپاره نهالان کښېنول دا یو ثواب دی. او په عصري لحاظ باندې یا د دنیا په لحاظ د ژوند په لحاظ باندې چې ورته وګورو دا هم ځان ته یو ځانګړی اهمیت لري چې هغه د دې څخه فضا او طبیعت استفاده کوي. فضا په دې باندې یو قسم خوشبویه کېږي، معطره کېږي. او د فرهنګ په لحاظ باندې هم چې د پیړیو څخه راشروع مسلمانان پر دې باندې دي چې باید خپل وطنونه رنګین وساتي او نهالان کښېنوي، درختې کښېنوي. د فراه د ولایت الحمدلله چې اوس موږ تاسو حضور لرو دا پارک په نام د امام بخاري دی
او 4,000 نیالګي د زراعت لخوا څخه و دولتي ادارو ته ویشل کېږي. اوس دغه پارک دا اوس موږ تاسو حضور لرو، دا اوس هدي ملګري مصرف دي چې دا نیالګي کښېنوي. ما دا مسمر نیالان هم کېږي دا په فراه ولایت په شپږمې ناحیې کې دا اوس ملګري مصرف دي او د لیک کښېنول کېږي. نو اهمیت خو تاسو ته معلومیږي چې انشاءالله نور به هم کښېنول شي او کوشش لرو. خو هغه دی دغه 4,000 چې موږ مخکې وویل هغه وه د دولتي ادارو ته ورکول کېږي او نور 1 میلیون نیالګي دي چې بازار ته رایسته کېږي، هغه نور هم د نورو غیر دولتي ته ورکول کېږي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره